جوړې مدرسې شو جنکۍ پکې سبق وایي، نوم د قرآن نه اخلي اردو په بک بک وایي، د دین نه یې نفرت شه انګریزي ورک ورک وایي، پلاران یې خوشحالېږي چې میلیونه انګریزانې شوې، لاړې ماسټرانې شوې او یاره سترګو لاړه. کالو خان کلي ته لاړ شه خټ ته مزه، د پخوا نه پې بند شوی د خدای نور دی، راوړی پکې یو مور فرید خان دی، دی پیدا د خپلې موره په ضرور دی. لارې منځ کې به ببرې روزي ولاړې، مسافر سړی د وخته نه تربور دی. ښځې جړا کې دا ویله او بېګا یې داسې خوب لیدلی دی، خلکه په بک پکې خاندله او په خوب کې دی جنت ته تللی. په منډه راغی امان خانو، ډېر کارېدلی شاه جانو. شاه جان وی د حاجي زمونږ په څه کې تللی دی، قاتل په تېښته تښتېدلی. قاتله مه تښته ایثار شه، لږ شاه جان ته تمدار شه. چا راته وی چې امان خان د ښځو شاته غلی دی، سر یې څادر کې رانغاړلی دی، خو شهباز خان وی ټول کالو خان پې جړه کېدلی دی او قاتل په تېښته تښتېدلی. ته د بې وفا نه د وفا خبرې غواړې، ولې یې زړګي او ته بیا له خلکو جاړې. تا دې خدای تباه کړي چې په پیو کې اوبه اچئ، یا ښه سوچو غوړو کې ترله د بازار ښه اچئ. نو ډېر پېتلي ورته څوک نه وایي چې لاړې، ولې یې زړګي او ته بیا له خلکو جاړې. زه چې ورته ګورم معمولان ترې لا بهر وي، یو پکې غریب نور پښتانه پې برابر وي، سرونه پې راټیټ کړي که څوک ډېرې کړي پیشاړې، ولې یې زړګي او ته بیا له خلکو جاړې. راشه وګوره دې زاڼو ته چې څنګه ځي کتارو، داسې به مونږ ټول ځو تورلحت له وار په وار، نه را واپس کېږي بیا د خولې توکلې لاړې، ولې یې زړګي او ته بیا له خلکو جاړې. پرېږده چې بیا له خلکو جاړې شهباز خانه، دا د پیر بابا بالکې مولا مکې ستومانه. راشه وګوره کارونو ته چې ترې لاړې چینګې داړې، ولې یې زړګي او ته بیا له خلکو جاړې. مامان تړلې کډه ده، مه مې لټوه خبره ټوله ګډه وډه ده. په منډه راغی سیدرحمان او ډېر کارېدلی، په منډه راغی سیدرحمان او وي زما ډېر وشو تاوانه. یوه چټاکۍ چای د خیبر دې چاینک کې ګډه ده، او مه مې لټوه خبره ټوله ګډه وډه ده. اشرف خان دا وکړه بیانو، زما ژوند کلو زما په ژوند شلو تاوانو، دا یو بټۍ د مخکې نورو نه مترړه ده، او مه مې لټوه خبره ټوله ګډه وډه ده. خوی د رنګه تور دی د کار دپاره اور دی، په یوې نه پوهېږي دا رټ ښځې موار دی، خو لټ ناړې څه په کار دی. غویي کړمه زه تنګه کوکو سره په جنګ، چې یو پنډګی وخوري نو دوه نورو ته تیار دی، او کوکو کړی انکار دی. جوړې مدرسې شو جنکۍ پکې سبق وایي، نوم د قرآن نه اخلي اردو په بک بک وایي، د دین نه یې نفرت شه انګریزي ورک ورک وایي، پلاران یې خوشحالېږي چې میلیونه انګریزانې شوې، لاړې ماسټرانې شوې او یاره سترګو لاړه.